اختر مو امت بار بار مبارک زخم وطن د بهار مبارک دسترګي چې جاړي او غواړي اشنا د هر شهید دوران مزار مبارک اختر مو امت بار بار مبارک زخم وطن د بهار. به نام خداوند یکتا و به همتا بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی افغانستان سلام و وقتتان بخیر. عید سعید فطر به همه شما عزیزان تبریک میگم. امید است که یک عید خوب و خوش را آغاز کرده باشین و همچنان ماه مبارک رمضان را به خوبی با جمع از فامیلتان به خوبی سپری کرده باشین. شما بیننده ویژه برنامه عیدی ما از رادیو تلویزیون ملی افغانستان هستین. این برنامه عیدی ما متفاوت‌تر از دیگر برنامه هاست. قدرمن او درنو لیدونکو سلامونه او درنښت. اختر مو مبارک شه، اطاعت و عبادات مو د رب العالمین په سپېڅلي دربار کې قبول شه. خدای دې وکړي چې روژه مو په خیر سره پای ته رسولی وي، اختر مو په خیر سره شروع کړی وي. لکه څنګه چې ساحل جان ویلې چې دا ځل مو د اختر خپرونه لږ څه متفاوته پیل کړې. متفاوته په دې معنا چې موږ راغلي یو د هغو کسانو څنګ ته چې دوی په شل کلن جهاد کې ونډه اخیستې ده، قرباني ورکړې او یو نظام یې منځته راوړی چې هغه اسلامي امارت دی. درنو لیدونکو د دوی سره د دوی د قربانیو د اوسني اختر او د پخواني اختر د توپیرونو په اړه خبرې اترې کوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو له موږ سره اوسئ، د اختر دا ځانګړې خپرونه له موږ سره وګورئ. ساحل جانه ځو لکه څرنګه چې تا یادونه وکړه، نو قدرمن لیدونکو زموږ په بکګراوند کې به هم تاسې ګورئ 201 خالد بن ولید خپل اردو ته راغلي یو. نو زه له مجاهدینو سره خبرې اترې کوو، د هغوی خاطرې پوښتو او همدغسې تېر یادونه تازه کوو. له موږ سره په ګډه دا خپرونه وګورئ. زاعم رهبر شه تبریک د اسلامي جيش او لشکر شه تبریک د بوت شکن محمد عمر مجاهد د مولنګ بچا قلندر شه تبریک. قدرمن او درنو لیدونکو خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې په پیل کې درته وویلې چې د هغو هیوادوالو سره د اختر ورځ نمانځو چې د نظام د راوستلو دپاره قربانۍ ورکړي دي او د دې نظام د ساتنې لپاره اوس قرباني ورکوي او د هیوادوالو ته د امن د فضا او همدارنګه د ډاډ خبرې به یې له دوی څخه واورئ. دغه دیره ده لکه څنګه چې سهیل جان هم په هغې سر کې ناسته یه، لکه څنګه چې تاسو د دیره وینئ، دا هغه مشران دي چې دوی شپه ورځ د هیوادوالو په خدمت کې دي. که څنګه سهیل جان؟ رښتیا هم قدرمن لیدونکو بیا هم زما سلامونه ومنئ. هیله ده چې د اختر ورځ به مو تر دې دمه ډېره خوشحالۍ سره تېره کړې وي. دلته زموږ سره مشران مسؤلین ناست دي. د اختر ورځ ده، داسې ډېر ځایونو کې مشران مسؤلین او همدغسې کوم کسان چې په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی بوخت دي او د خلکو لپاره خدمتونه وړاندې کوي. دا چې په 201 خالد بن ولید خپل اردو کې مشران د اختر په ورځ هم راغلي دي او خلکو ته خدمت کوي، دوی سره خبرې کوو. نو بهادر صاحب که ته یې پیل کړې. سهیل جانم، په لومړي سر کې مولوي صاحب زما څنګ ته مولوي صاحب ناست دی. ښه به دا وي چې مولوي صاحب په خپله خوله هیوادوالو ته ځان معرفي کړي. اول د اختر مبارک شه مولوي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او د تاسو درنو اورېدونکو ته او کتونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. خوښ او خوشحاله یو چې د امن او د خوشحالۍ او د خپلواکۍ په فضا کې په خپل هیواد کې او په خپله کلي اردو کې ناست یو، خپلو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایو. الله دې ټولو ته مبارک او الله دې دا خوشحالي زمونږ دایم او قایم لري. مولوي صاحب خدای دې د اختر نور هم بختور کړي. مولوي صاحب چې واقعا د هیوادوال چې کله تاسو په تصویر کې ویني چې په یو مسئولیت پذیره لباس کې تاسو ناست او د اختر دغه یعنی هغه مهمه ورځ چې په ژوند کې کیدای شي 2 اخترونه ډېر مهم وي په یو کال کې، هغه تاسو د هیوادوال د خدمت لپاره تېروئ. احساس مو څه دی؟ ډېر خوشحاله یو. یقیني په تیرو وختونو کې د
فتح نه وړاندې دلته اشغال و، بمبارۍ وې، یرغلګر و، اشغالګر و، چاپې وې، بمبارونه و، شهیدان و، زخمیان و، ولسونه و، ژړاوې وې. اوس د الله جل جلاله څخه خوښه او خوشحاله یو چې داسې ازادي راوسته، خپلواکي راوستله د وطنوالو د مجاهدینو په قربانیو باندې، چې دلته اوس د خوشحالۍ احساسات کیږي او هرې خواته د امن فضا ده، د سوکالۍ فضا ده، د خپلواکۍ فضا ده. نارینه او زنانه یقیني ډېر خوشحالي دي او موږ هم د دوی خوشحالۍ سره نور هم خوشحاله کیږو چې په داسې ځایونو کې، په داسې بازارونو کې او په داسې کلو کې ګرځېږو چې هلته زموږ د ولسونو، د یتیمانو، د بچیانو، همدارنګه د نوجوانانو، د سپینګیرو، د خویندو، د میندو په خولو باندې مسکاوې دي، خوشحالۍ دي، خنداوې دي. په دې باندې یقیني خوښه او خوشحاله یو. ډېرو ښو ټکو ته مو اشاره وکړه. واقعیت چې په ښار او بازار کې ساحل جانه چې ګرځې، داسې امنیتي ځواکونه چې زموږ تاسو په څنګ کې وي او د امن په فضا کې موږ ژوند تېروو، دا ټول د دوی د لاس برکت دی، د دوی د قربانیو برکت دی چې موږ د اختر په دومره ارامه فضا کې لمانځو. مولوي صاحب ستاسو د اختر مبارک وي. تاسو د اختر مبارک، الله مو عبادات قبول کړي، الله پاک دې د اختر ورځې ښې په خوشحالي په مسلمانانو باندې خیر په عافیت تېرې کړي. ډېره مننه. ساحل جانه تاسو ته درځو، مشران ناست دي، دوی سره د اختر مبارکي که وکړي. ډېره زیاته مننه بهادر صاحب. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د مشرانو په منځ کې ناست یو او مونږ هم له دوی سره اختر لمانځو. دلته زما سره په څنګ کې د دغه پوځي مرکز د روغتون قومندان صاحب ناست دی، له دوی سره هم خبرې کوو که خپله هم ځان معرفي کړي لیدونکو ته. اختر مو هم مبارک سه. ټول نه مخکې تاسو ته اختر مبارکي وایو او ګرانو لیدونکو او کتونکو ته ټولو ته مبارکي وایو د اختر. نو زه مولوي عبدالمنان حمزه د 201 خالد بن ولید قلی اردو سلبستریز روغتون مسؤل یم. ډېر زیاته مننه. دا خلک چې د روغتون نوم اوري او خاصتا د پوځي روغتون نوم، نه خامخا ځینې صحنې ورپې یادېږي. اوس که راته ووایې چې روغتون کې وضعیت څه ډول دی؟ اوس خو جنګ او جګړې نسته، نو اوس به تاسې مریضان لرئ او که نه؟ الحمدلله ثم الحمدلله د فتح نه وروسته نو په ټول هیواد کې امن دی، الحمدلله اسلامي نظام دی، نو امنیت مکمل ټینګ دی په هر ولایت کې، په هر ځای کې چې تاسو وګورئ. نو الحمدلله له فتح نه وروسته دلته عادي مریضان موږ لرو او پی ډي شته. نور داسې زخمیان چې جنګ په وجه باندې زخمیان کیږي هغه الحمدلله بیخي نه لرو او کچه بیخي صفر ته راټیټ شوي ده الحمدلله. الحمدلله. دا خو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې اوس حال کې جګړه نسته او مونږ د جګړې له ډګره قربانیان نه لرو. نو دې باندې خو موږ ټول خوشحاله کېږو چې الله پاک موږ نه دا خدمت اخلي. بیا په خدمت کې هم د اسلامي نظام کې د اسلامي اردو چې په سرحداتو کې شپه ورځ ولاړي، پیرې کوي، ګزمې کوي، بیا چې هغه دلته راځي مریض او دلته یې موږ تداوي کوو، دا ډېر شکر ځای دی چې الله پاک موږ نه دا خدمت اخلي. دا د الله پاک توفیق دی چې موږ ته یې راکړی دی الحمدلله دی. الحمدلله. دا ډېر واقعا د خوشحالۍ ځای ده او زموږ ټول لیدونکي هم ویني. نو د اختر ورځ د مولوي صاحب څنګه دغه ورځ مو څنګه پیل کړه؟ بس دا تاسو وینئ الحمدلله کراره کرایو د امن دی. نو بس ټول مسؤلین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه دي. نو هر مسؤل کوشش کوي چې خپل هیوادوالو هغه پوره خدمت هم وکړي او امنیت هم ټینګ کړي. نو الحمدلله امن دی، سوکالي ده، ښه خوشحاله اختر دی. دا څو ورځې د اختر کور ته بیا ځئ که نه د خپل اردو کې هم دلته هستئ؟ نو کوشش کوو چې دلته بیا ملګري موږ نوکریوالي جوړو چې بل ملګری نوبت وار باندې راسي، نو بیا موږ هم خپل یو ورځ که چېرته فرصت پیدا سو انشاءالله موږ هم بیا اختر یوه ورځ تېروو. ډېره زیاته مننه بهادر صاحب، مهرباني. رښتیا هم مولوي صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې نظامي صاحب کله چې دغه بازار کې یا په دغه هیواد په ستاسو مربوط ساحو کې زون کې چې کوم چک پوینټونه د هیوادوالو لپاره د امن د ساتلو لپاره یې اچولي دي هغه د هیوادوالو خدمت کوي. د اختر په ورځو کې دوی خپل کورونه پرېږدي او د هیوادوالو خدمت کوي. بیا د دوی ته ورځي د اختر د مبارکۍ دپاره تر څو دوی هم یوه ښه روحیه وه. الحمدلله مخکې له دې نه چې موږ خپل کور ته لاړ شو، خپلو بچیانو ته لاړ شو، هغوی سره خوشحالي ولمانځو، هغوی سره خوشحالي وکړو.
په دغه خاطر د اسلامي اردو هغه ځوانان نوجوانان فوزونه چې په چک پاینونو باندې دي، هغوی په پوستو کې دي، هغوی په ټولیو په کنډکونو کې دي، خوشحاله یو چې مخکې د خپلو بچیانو نه د دوی چک پاینونو ته ورسو، دوی ته ډاډ او اطمینان ورکو، دوی خوشحاله وساتو، د دوی کنډکونو ته ورسو. د اختر شپه یوه ورځ مخکې د اختر په شپه باندې د اختر په ورځ باندې د اختر لمونځو کې له یو بل سره میلاویږو، هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې تاسو ډېر نیکبخته خلک یاستئ، تاسو د دې وطن اصلي بچیان یاستئ چې په دغه خوشحالۍ ورځ کې چې تاسو د خپلو بچو سره د خوشحالي تېره کړې وای، خو د خپلو هیوادوالو دپاره تاسو دغه ټوله خوشحالي د خپلو بچیانو، د خپلو میندو، د خپلو پلرونو، د خپلو هیوادوالو ته قربان کړله او دوی ته مو دا خوشحالي وروبخله. د دوی امنیت په برخه کې مو پوره زیار او تکلیف وباسه. یقیني خوښ یو، خوشحاله یو او په دغه ټول ملګري خوشحاله دي. هر چک پاین ته چې ورځو هغه په دې خوښه خوشحاله ده، په دې فخر کوي، په دې افتخار کوي چې زه د اسلامي اردو عسکر د خپلو وطنوالو هیوادوالو د اختر په ورځ باندې فیردار او په چک پاین کې خپله چک پایني کوم، تلاشي کوم، تر څو هغه مقربې ډلې، هغه د وطن او د دې هیواد دښمنان زموږ هیوادوالو ته عیدګاهو کې، مساجدو کې، همدارنګه په لارو کې چې د اختر خوشحالي ورباندې ګډه وډه وخراب وي. ډېر ښه مولوي صاحب، الله پاک دې ټولو سرتیرو او زموږ او تاسو ویاړ او افتخار ته دې الله پاک اجرونه ورکړي. سهیل جانه، مولوي صاحبان نور یعنی هغه اختر مبارکي ورسره ونه ځنډوي، یوه اختر مبارکي ورسره وکړئ، دوی سره رښتیا ښه نشي. دلته زموږ سره قدرمن لیدونکو لکه څرنګه چې ګورئ د دغه خپل اردو مسؤلین ناست دي، انشاءالله له ځینو مسؤلینو سره به یې خبرې وکړو او د اختر مبارکۍ به هغوی تاسو سره وکړي. نو که تاسو سره است مولوي صاحب، که لومړي قدم کې ځان راته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه واحد الله فاروقي د 201 خالد ابن ولید اردو د اپراسیون مدیریت په حیث وظیفه دنده ترسره کوم. اول تاسو او بیا درنو محترم لیدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې د اختر به په خیر او په عافیت سره به ټولو پیل کړی وي. نو انشاءالله خوشحاله یو، اختر د سوکالۍ او د ارامۍ اختر دی، اوس مشکلات پکې نشته او په دې هم خوشحاله یو چې الله پاک په دغسې حالاتو کې، په دغسې وخت کې د خپل ملت او د خپل ولس د خدمت دپاره دلته راوستي یو او بیا د خپلو سرحداتو او د ساتنې دپاره دلته موږ مقرر یو، ځکه دا حدیث مبارک کې راځي چې حب الوطن من الایمان. نو دا زموږ د رسول الله مبارک فرمان هم دی او د هغه فرمان مطابق موږ د خپل ولس او د سرحداتو د ساتنې لپاره دلته زندګي تېروو. په دې باندې موږ افتخار کوو او آینده کې هم خپل ولس ته دا ډاډ ورکوو چې تر څو زموږ په تن کې یو څاڅکی وینه هم وي، نو ستاسو د سوکالۍ او د ارامتیا دپاره موږ دا زحمتونه تېروو په خپل ځان. بهادر صاحب، د مولوي صاحبانو د مشرانو دغه خوږې قصې واقعیت چې ډېر لذت او خوند لري. د اختر ورځ مو چې مولوي صاحب زړه مو غواړي چې دغه د 3 ورځې د اختر ټولې تاسو سره تېرې کړو، خو دلته نور مشران هم دي، ځوانان دي چې دوی سره هم باید خبرې وکړو، د اختر مبارکي وکړو. ستاسو د اختر مبارک. ډېره زیاته مننه تا ته او ټولو هیوادوالو ته او ستاسو د لارې نه ټولو کتونکو ته د زړه له کومې اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا اختر د خوشحالۍ او د سوکالۍ ټولو هیوادوالو دپاره وګرځي. ډېره مننه. لیدونکو ته که په خپله ژبه ځان ور وپېژنې ډېر به ښه شي. مولوي وحید الله محمدي په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید قل اردو د ویان په صفت. که ډېر که یعنې که داسې لږ څه فکر وکړو سهیله، زموږ د دې وظیفه یا مسلک مو یو دی که څنګه؟ همداسې دی، زموږ او ستاسو دغه مسیر او دغه تګلاره هغه یو دی. الله دې توفیق راکړي چې خپل وطن او اسلامي نظام ته په صحیح معنا باندې خدمت وکړو. رښتیا هم. مولوي صاحب، یوه بلې برخې ته راځم. ډېری ځوانان غواړي چې په دغې امن فضا کې وګرځي، د یو ولایت نه بل ولایت ته ولاړ شي، د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ولاړ شي. داسې د اختر په شپو کې د ځوانانو سره مخ شوی چې دوی هغه د خوشحالۍ احساس تا ته دومره انرژي درکړې وي چې زه یعنی 24 ساعت 4 ساعته نور هم د هیوادوالو خدمت وکړم. او داسې صحنې خو یقیني ډېرې پیښې سوي دي. په تېرو اخترونو کې هم داسې صحنې به پیښېدلې، خو هغه به یو څه غمیزې وي. د فتح نه وړاندې چې دلته اشغال و بمبارونه و کیسې وي او ظلمونه و، هلته به موږ د نوجوانانو سره مخامخ کېدلو.
کله به چې مونږ خپلو سنګرونو نه راتللو، خپلو قمربندونو نه به راتللو، د اختر سهار به و، د اختر ورځ به وه، خو په ټوله هغه ولسوالیو په هغه منطقه باندې به یو غمیزه پرته وه، یو خفګان به پروت و، نوجوانان به هم خفه و، سپین ږیري به هم خفه و. اوس چې د هر ځوان او د هر نوجوان او د هر ماشوم هغه مخ ته ګورو، یقیني مونږ ته هم د خوشحالۍ احساس کیږي او هغوی کې هم د خوشحالۍ احساس پروت وي. خوښ یو چې دوی ګرځي یو ولایت نه بل ولایت ته د امن په فضا کې، دوی ته کوم خطرات متوجه نه دي او په هر ځای کې مجاهدین د دوی د امن په برخه کې تیار شوي ولاړ دي، په پارکونو کې او د ساتیرۍ په ځایونو کې، د صحت په ځایونو کې. نو یقیني د دوی په خوشحالۍ مونږ بیخي ډېر خوشحالیږو، په جامو کې نه ځایږو او خوښ یو پې، خوشحاله یو پې. او الله جل جلاله د دوی هم همیشه دغسې تر او تازه او خوشحاله لري. دا زموږ د هیواد نوجوانان یقیني دوی ډېرې ستونزې ولیدلې، ډېر خفګانونه یې ولیدل او ډېرې غمیزې یې ولیدلې. په دوی باندې چې دا 2 کاله 3 کاله چې کومې خوشحالۍ او د امارت اسلامي کوم نظام راغلی ده، نو دا ورته د همیشه دپاره غواړو او دغه خوشحالي ورته د همیشه لپاره غواړو. سهیل جانه، یو بل شی چې بهادر صاحب ډېر زیات ما لپاره خوندور و، د ټولو هیوادوالو لپاره جالب و، دا و چې پروژه کې به د قل اردو او یا د کوم نظامي کسان چې ول دوی به له ځوانانو سره په پوهنتون کې او ځینو نور ځایونو کې د روژه ماتي ترتیبات کول. که په دغه هکله جناب محمدي صاحب تاسې معلومات ورکړئ، که مایک هم تاسې ورکړئ. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. د رمضان مبارک میاشت د برکتونو میاشت وه، چونکې اسلامي ملي اردو د خپل هیوادوالو د خدمت کې وه، د دې د امن او د سوکالۍ دپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. موږ غوښتل چې د خپل هیوادوالو سره د مینې اظهار وکړو. په همدې اساس باندې د خپلې قل اردو محترم رهبرۍ سره مو خبره شریکه کړه. د دې له خوا نه راته هدایت وسو چې خپل هیوادوال دا خوشحاله کوي او دې ته د خپلې مینې اظهار وکړي. په همغه اساس باندې مو ترتیب جوړ کړ چې په اول قدم کې د قل اردو مرکز نه موږ ننګرهار پوهنتون عمومي پوهنتون ته لاړو چې هلته کم لیلیه محاصلین دیروله، هغه مسافرو محاصلینو ته مو د روژه ماتي افطارۍ ترتیب مو برابر کړ. تقریبا 200 مسافر لیلیه محاصلین چې هلته موجود وو، هغې ته مو دغه افطارۍ وړاندې کړ. دا په دې اساس باندې چې موږ دا وښیو خلکو ته، هیوادوالو ته یې وښیو، ټول جهان ته یې وښیو چې په افغانستان کې د طالب او د محاصل دا دواړه سکه ورونه دي. دا هیڅوک نسی جدا کولی. اسلامي ملي اردو شپه ورځ هلې ځلې کوي چې د وطن د امنیت ساتلو سربیره د خپل د تعلیمي مراکزو پوره ساتنه وکړي او هیڅ چاته د مشران دلته ناست دي د دې په هغه باندې خبره کوم، په ډاډ باندې خبره کوم، موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ تعلیمي مراکزو ته څوک ګواښ وکړي او یا د خنډ سبب وګرځي. په همدغه سلسله کې دغه لړۍ جریان لره چې موږ داسې ترتیب جوړ کړی و چې اول پوهنتون ته لاړو، د هغې نه بعد بیا زموږ چې کومه افغانانو فقیرانو ستونزې لرلې هغې ته مو چکپینونه واچول په سړکونو باندې، هغې ته مو روژه ماتې وویشله، جوماتونو ته ورغلو، هغه بېوزله کورنۍ چې هغې وسه نه لرله، مشکلاتو ستونزې هغې ته مو خوراکي توکي ویړله. په همدغه لړۍ کې مدارسو ته لاړو چې هلته طالب العلمان و، لیلیه و، اوسېدله، هغې ته مو ورکړه. صرف دا مو اظهار وکړه چې دغه قل اردو دغه مرکز چې یو وخت کې زموږ افغانان د دې ځای نه ځورېدل، په دې به بمبارۍ کېدلې، دا به د دې دپاره د خفګان سبب ګرځېده. نن لله الحمد هغه اسلامي اردو د خپلو هیوادوالو په خدمت کې ده، د محصلینو په خدمت کې ده. هغه محاصل چې په هغه باندې به چاپه غورځېدله، هغه مدرسه چې د دغه ځای نه به په هغې باندې چاپه وهل کېده، خو نن لله الحمد دغه اسلامي اردو هلته ورځي، د هغې سره څنګ په څنګ ولاړ دي، هغې سره لاسونه ورکوي. دا د دې څرګندونه کوي، د دې ښکاره دلیل دی چې اسلامي اردو د ټولو هیوادوالو په خدمت کې ده. انشاءالله هیڅ چاته به د دې ځای نه مشکل نه جوړېږي لکه څنګه چې مشکلات مخکې ول. ډېره زیاته مننه. واقعا ډېره ښه اشاره مو کړه او لیدونکي هم ولیدل او ما به کله تلویزیون یا رسنیو او سوشل میډیا کې لیدل، ما لپاره به ډېر زیات خوند راکوه، د لپاره چې اوس حال کې جنګ جګړه نشته، اوس تعلیمي مرکزونه که وګورو، که مسجدونه دي او که هر ځای وګورو هلته کار روان دی، هلته د ځوانانو پالنه روان دی او د هغوی تشویق روان دی. زه غواړم چې خبیب صاحب، مولوي صاحب خبیب صاحب نه هم یو پوښتنه وکړم. اوس حال کې چې موږ راغلي یو د لغمان 201 خالد بن ولید قل اردو ته، تاسې تورخم ته هم نږدې یاستئ. تورخم کې اوس حال څنګه دی؟ هلته چې کوم هیوادوال راغلي دي او په پاڼوغالي کې اوسېږي، د هغوی وضعیت څنګه دی؟ که په دغه هکله تاسې لږ معلومات راکړئ.
مساله پاک مو وساته د دې اختر مبارک وي ټولو ملګرو الحمدلله په عمري کمپ کې چې د امارت اسلامي له طرفه بالخصوص د امیرالمؤمنین شیخ صاحب له طرفه کمیټې جوړې شولې یا په دې کې بالخصوص الحمدلله د ختیځ زون په سطحه چې کوم ځواکونه دي د اردو د خالد بن ولید قلي اردو مجاهدینو هلته ډېر یو په اعلی سویه او په ډېر غټ او په ښه کیفیت باندې ښه خدمت وکړو الحمدلله یعنې یقیني په ډېره غټه سطحه خدمت ټولو دنیاوالو یې تاسې له طریقه ولیدل اوس هم الحمدلله حالات ډېر منظم دي امنیت هم برابر ده کوم خلک چې راځي هغوی ته هم خدمت روان ده په هر بخش کې خدمت ورته روان ده الله دې تاسو ته اجر درکړي ډېره زیاته مننه واقعا هم چې ډېر په لوړه سطحه تاسو د دغه کمپ یا د دغه هیوادوالو چې مهاجر ول او خپل وطن ته راغلل ډېر غټ خدمت وکړ ډېره زیاته مننه که دا راته ووایي چې په وروستي برخه کې څه پیغام لیدونکو ته لرې ځوانانو ته هم پیغام څه دی هیوادوالو ته د پیغام تر څنګ ډاډ څومره ورکوي هیوادوالو ته خو د امنیت په برخه کې پوره اطمینان ورکوو د شرقي زون مختلف ارګانونو د اختر نه وړاندې یو څو ورځې وړاندې مو دا ټول راغوښتي وو ټول والي صاحبان د څلورو ولایتونو امني قمندانان د څلورو ولایتونو د هماهنګیو مسؤلین د لیوا مسؤلین د استخباراتو ریاستونو مسؤلین دا مو ټول راغوښتي وو له دوی سره مو مشترک پلان جوړ کړ د امنیت په برخه کې د جنایي پیښو د مخنیوي په برخه کې او همدغه راز د اختر چې نوم کوم ورځ ده عیدګاوې دي مساجد دي جماعتونه دي هیوادوال دي بازارونه دي میلې دي پارکونه دي تر څو په هره برخه کې زموږ اسلامي پولیس اسلامي استخبارات اسلامي اردو په خپله برخه کې هر یو خپل خدمات وړاندې کړي او پوره امنیت هیوادوالو ته ور وبخي نو د امنیت په برخه کې ټولو هیوادوالو ته پوره اطمینان ورکوو چې په ښه آزاده فضا کې د اختر ورځې ولمانځئ خوشحالي ولمانځئ انشاءالله هیڅ مشکل به نه اسلامي اردو او اسلامي پولیس اسلامي استخبارات دا ټول د تاسو په خدمت کې شپه ورځ اخته دي او لګیا دي نوجوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې خپل نظام سره خپل حکومت سره اسلامي اردو سره اسلامي پولیسو سره اسلامي استخباراتو سره پوره هماهنګ اوسیږي او هغه خطرات او هغه مشکلات چې دلته د دښمنانو لخوا نه جوړیږي ټول هیوادوال باید د امنیتي ځواکونو سره په پوره پیمانه په پوره میړانه هغوی ته خپل راپورونه ورکړي خدای ناخواسته که چیرې یو ستونزه پیدا کیږي یو مشکل پیدا کیږي او زموږ هیوادوال د هغې نه متضرر کیږي دوی په خپل وخت باندې زموږ دغه امنیتي ځواکونو ته پوره خبر ورکړي او دوی سره اوږه په اوږه د دې خپل وطن او د دې خپل هیواد هغه خدمت هغه خامخا وکړي ډېره مننه مولوي صاحب نظامي صاحب کور مو ودان خدای دې اجر درکړي تاسو ته هم د اختر ورځې نیکمرغه غواړم خوښ اوسئ ډېره مننه قدرمن لیدونکو سهیل جان ته ورځم د دفاع وزارت کوم سرتیري او کوم مجاهدین چې دي ماشاءالله ډېر زیات فعالیت کوي او هره برخه کې که کوم مشکل وي دوی ورته رسیدګي کوي له ټولو مشرانو څخه چې هلته ناست ول ډېره زیاته مننه قدرمن لیدونکو زموږ خپرونه دوام لري له موږ سره اوسئ سالار مبارک اختر مو امت بار بار مبارک بیا هم قدرمن لیدونکو ښه راغلاست دغسې یو ښکلي ځای ته راغلو له سرتیرو سره یا بهتر ووایم چې مجاهدین صاحبانو سره نو دغه ښکلې منظره تاسې ګورئ دغه ښکلې اوبه تاسې ګورئ شنه سیمه د لغمان ده نو دلته له مجاهدین صاحبانو سره خبرې اترې کوو چې اختر یې څه ډول پیل که او د خلکو په خدمت کې دي څومره خوشحاله دي او همدغسې تېرو 20 کلونو کې یا له کوم وخت څخه چې دوی جهاد پیل کړی ده اخترونه یې څنګه لمانځلي دي او څومره توپیر لري د دوی اخترونه نور اخترونو څخه دا به له مسؤلینو څخه پوښتو بهادر صاحب دا راته ووایه چې په دغه زینه راپورته سي او دغه شین ماحول څومره درته خوندور و سهیل جانه چې واقعیت د افغانستان هره سیمه ښکلې ده خو په دې ځای کې چې زه داسې په د زینو کې راپورته کېدلم دغه شنې اوبه او دغه ښکلي کمرونه او دغه شنې ونې ځان ته خوند لري نو شروع ته کې او که زه د دې ځای نه د خبرې چې اجازه مو وي سلام علیکم اختر مو وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو د هم اختر مبارک وي تاسو د لاره د ټولو هیوادوالو ته اختر مبارک وایو ډېره مننه لیدونکو ته که په خپله ژبه ځان معرفي الله دې وساته نوم مې نور محمد اجمل ده
نو د دې ځمکې د تاسیساتو امیر یم او دلته دنده ترسره کوم. ډېر ښه، ډېره مننه. سلام علیکم، اختر دې مبارک شه. خدای دې وکړي چې خوشحاله اختر دې پیل کړو. وعلیکم السلام، تاسو د مبارک سي. تاسو سره د راتلو څخه ډېره مننه کوو. د هېوادوالو ته د اختر مبارک وایو. الله هم خوشحاله کار وخت منډه راولي زموږ ځای. نوم مبارک؟ نوم مبارک روحان الله یم، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او 201 خالد بن ولید قول اردو کې وظیفه اجرا کوم. ډېر ښه. تخلص خو لرې؟ او تخلص لرم، روحاني مې تخلص. روحاني دې ونه ویلې نو. رحیمي صاحب بس د دوی سره د اختر مبارکي وکړه چې ګیله یې ونه شي چې د دې طرف ته وزن ډېر شوی، طرف ته وزن کم دی. ډېره زیاته مننه بهادر صاحب. نو قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسې هم وینئ له ما سره دلته سرتېرې ناست دي، مجاهدین ناست دي، له هر یو سره به یې خبرې کوو. د دوی په زړونو کې ډېرې خبرې دي چې تاسې نه دي اورېدلي. اوس باید مونږ تر تاسو پورې در رسو. نو په لومړي قدم کې تاسې خپل ځان معرفي کوئ. کوچنی اختر مبارک شه. د اختر دې خدای تاسو ته بختور کړي. تاسو دې اختر مبارک شي. الله پاک دې ټولو هېوادوالو ته مبارک کړي او ډېر خوشحاله شوم چې تاسو سره زموږ ملاقات وشو. زما نوم بیت الله جانان ده. 201 خالد بن ولید کې وظیفه اجرا کوم په دې اردو کې او د مولوي صاحب محب الله خالد په دې کې یم سرګروپ یم او دلته وظیفه اجرا کوو. 201 خالد بن ولید قول اردو کې. ډېره زیاته مننه. دغه لیدونکي چې مونږ تاسې ګوري، مونږ تاسې په یو متفاوته سیمه کې ناست یو. شین ځای دی، همدغسې اوبه دي. نو مونږ تاسې له چک پاینټ نه او له قول اردو څخه له مصروفیات هغه کوم نظامي برخه کې چې خپل مسؤلیت لري له هغه نه لرې راغلو. مونږ غوښتل چې تاسې دلته زموږ سره ګډون وکړئ چې د اختر دغه ورځ مو لږ بهتره تېره سي او د څو دقیقو لپاره ستاسو په شونډو مسکا راسي. اختر ورځ مو څنګه پیل کړه او سهار چې کله جګ سوی د امنیتي تدابیرو لپاره سیمو ته ووتلی، د هېوادوالو هغه خلک مو څنګه ولیدل، څه وضعیت کې ول؟ موږ خو چې کله جګ شولو نو د خپل د اختر دپاره موږ تیاری ونیوه. خپل پرسنل خپل ملګري مو په خپلو ځایو کې منظم کړه او اوس راغلو دلته د تاسو سره دلته چې اختر مبارکي و. خوشحالي الحمدلله ډېره ښه خوشحالي ده او ډېر خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه. که ته هم راته ځان معرفي کړې او کوچنی اختر دې هم مبارک وي. تاسو دې هم مبارک وي. موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې تاسو سره هم لیدنه وشوله او ستاسو سره ملاقات شو. کوچنی اختر ټولو هېوادوالو ته مبارک وي. زه نوم مې رحمت الله جواد دی، د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلحال د 200 خالد بن ولید قول اردو کې وظیفه اجرا کوم. ډېره زیاته مننه. دلته نور دوستان هم ناست دي، دغسې به یو دوره ووهو. تاسې دې اختر مبارک سي. هیله ده چې اختر مو ښه پیل. الله دې عزتمن که. کور د ودان نوم مې صفت الله ده او د 201 خالد بن ولید قول اردو کې وظیفه لرم او پیلن دلته تاسو سره راغلی یو چې دا د اختر خوشحالي ولمانځو. اجمل صاحب ستاسو نظامي لباس په ځان دی او دا د یو ویاړ او افتخار په توګه مو اغوستلی دی چې تر څو هېوادوالو ته د امن په فضا کې د اختر د رنګینې ورځې ولمانځئ. څو جوړه کالي د خپله شخصا اختر ته کړي وي؟ کالي خو مې یوه جوړه کړي دي. نو نن خو موږ چې وظیفې ته راوتلي وو او دغه نظامي یونیفورم په تن ده، نو هغه مو تر اوسه راغوستې نه دي، خو انشاءالله ورته اراده مو داسې یعنې انشاءالله اوتو ایښي دي چې فقط وظیفې ولاړ شو او بس وایه انشاءالله. تبریک دې وي درته. الله دې خوشحاله. دغه لباس دې زر ځله درته تبریک. الله دې خوشحاله. دا به هم نوی وي نوی ده، دا خو د اختر لباس. ډېره مننه. څو جوړه کالي دې کړي دي؟ یو جوړه کالي مې کړې. ولې 2 جوړه؟ اسراف کې راځي. که موږ 2 جوړه کړي بیا څنګه؟ یعنې موږ اسراف کړی دی. اسراف هم کړی دی، بل چا حق هم اخیستی. ښه وایان صاحب یوه متفاوته پوښتنه به در څخه وکړم. د اختر په شپو کې کومو ځایونو ته ځئ؟ د مسؤلیت او د نظامي لباس څخه پرته په اختري شخصي لباس کې کومو ځایو ته ځئ؟ کور د ودان خوشحاله اوسئ. عموم کې دا خبره د افغانستان د هر علاقې خپل دود و رواج وي، خپل اصول وي. طبعا زمونږ په علاقه کې په دې مشرقي زون کې بیا بالخصوص په لغمان کې دا ترتیب دی چې په اختر کې دغه مشران سره یو ځای کېږي، ځوانان سره وي. نو اول د خپل مشر نیکه ژوندی وي، د هغه کور ته ورځي، د نیا پوښتنه کوي
او هغې نه بعد بیا د ورورو کاکاو بیا کلیوال داسې سره ګرځو. زموږ علاقه کې دغه رواج او ترتیب دی. هغه نه بعد چې کله دا فارغ سي، دا دوستان فارغ سي، بیا نو هر کس خپل ملګري لري، انډیوالان لري شخصي، د هغې پوښتنه کوي، هغه دلته راځي. نو ترتیب مو دغه شی ده. خو موږ فی الحال په وظیفه کې یو. د دې اختر د ورځو نه مخکې دلته د دې زون په سطح باندې جلسه وسوه د ټولو ارګانونو ترمنځ، تر څو یو امنیتي تدابیر مو ونیوله د خپلو هیوادوالو دپاره چې خدای مکه د دغه اختر لویه خوشحالي زموږ په هیوادوالو باندې خفګان سبب نه سي، څوک ورته خفګان او مشکل او ستونزې جوړې نه کړي. نو په همدغه اساس به نو تدابیر نیولي وو. او زموږ د اسلامي اردو ته خپل ځایونه متعین شوي دي چې په هغه ځایونو کې به چیک پینټونه اچول کېږي. ملګري مو په وظیفو باندې تر څو چې په وظیفه کې یو، دا هم ځان دپاره لویه خوشحالي ګڼو. خو چې کله مو زموږ په ځای باندې نور ملګري درېږي او موږ ته رخصت راکوي او بیا کور ته ځو، نو بیا به انشاءالله ترتیب مو دغه وي چې اول خپل نیکه او خپل نیاو، خپل مور او خپل پلار، او د هغې نه بعد بیا دوستان او انډیوالان دې ته به ورځو او د اختر مبارکي به ورسره کوي. ویان صاحب بس دغه کلمات دومره وزن لري چې ټول هیوادوال یې ګوري او د دغه ورځو نه به دوی هم خوند اخلي او په پوره امن او ډاډ سره هرې سیمې ته ځئ خپل اختر مبارکي کوئ. اختر دې بیا هم مبارک شه. خو که دا راته ووایې بهادر صاحب د روژې تاثیرات در باندې پاتې له مولوي صاحب سره دې پړای په تاسو درځي، پړای په تاسو درځي، ځکه چې نږدې کېدای شي زما نفر ډېر دي. که اوس نو پرېکړه ویان صاحب ته وکړه ولا چې نه والله دا ښه ګوره پړای په ما راځي لکه چې یاره بس اختر دې مبارک شه. په دې کې مې یو خوند و، په دې کې مې یو لذت و. د روژې تاثیرات تر اوسه پاتې. اختر دې مبارک شه، بیا دې مبارک شه، زر ځله دې مننه. لومړی تاسو ته او خپلو هیوادوالو ته او بلکې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د تاسو د تلویزیون لارې د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو اختر مبارک کړي، د ټولو مسلمانانو الله تعالی د روژې اطاعت عبادت او چې څومره نیک اعمال یې کړي ټول الله تعالی ورته قبول او منظور کړي. او بیا هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. مننه چې موږ خواته راغلی او موږ سره هم د اختر مبارکي وکړه او په دې مراسمو کې موږ سره ګډون وکړه. مننه، ډېره زیاته مننه. که دا مایک در سره وي، که دا راته ووایې چې اختر مو څنګه پیل کړ، او معمولا تاسو خو وظیفه کوئ د زموږ د هیوادوال، او اوس حال کې چې الحمدلله آرامي ده، ډېری هیوادوال زړه ښه کوي راځي ولایتونو ته، او خاصتا لغمان ولایت خو ډېر شین ولایت دی، ورسره جلال آباد او د نور ولایتونه. نو د چکر لپاره راځي په لاره کې د دوی امنیت تدابیر څنګه ول؟ د اختر له ورځې نه 4 ساعته مخکې موږ نه دا احضارات ونیول او په شاوخوا سیمو کې امنیت نیولی ده. حدودو کې داخلي څومره جزدامونه دي، هر یو ته خپله ساحه ښودل سوې ده، پلان جوړ سوی ده. د پلان مطابق هر ساحې ته د هر جزدام پرسونل ورته ده، امنیت یې نیولی ده. د شپې له خوا هم څه ده ګزمې وکړلې 4 ساعته، لکه دا اوس سهار کې تاسو موږ سره ناست یاستئ. نو ملګري ټول وتلي، موږ هم په وظیفه یې دا تاسو اوس موږ سره مخ سوئ. نو په هر ځای کې څه ده چیک پوینټونه هم اچولي دي او ګزمې روانې دي. او اختر انشاءالله تر دې دمه بیخي انشاءالله خیر او خیرت د خبره نشته ده. الله تعالی دې وکړي د اختر دا پاتې ورځې هم په خیر او په عافیت سره تېرې کړي. الله تاسو ته اجر در نصیب کړي. ډېره زیاته مننه. په درد منزړګي اخ په ما ترنم د ابو مصعب څو اشعار مبارک. تاسو ته راسو، که تاسو ته راته ووایئ چې څومره وخت کېږي چې دغه سپېڅلې دندې ته مخه کړې ده، یعنې جهاد ته مخه کړې؟ د جهاد خو تقریبا ډېر وخت شو. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه، تقریبا درېیم کال چې ما خپله جهاد ته شروع کړ، او ګیره مې ډېره کمه وه، عمر مې وړوکی و. اوس خو الحمدلله تقریبا 45 کلونو ته مې عمر رسېدلی، او په هغې ټیم کې مې ګیره ډېره کمه وه چې ما جهاد شروع. تقریبا کېږي به دغه د فتح نه مخکې 11-18 کاله کېږي. ماشاءالله، یعنې د 11-18 کاله تاسې جهاد کړی دی. او دا راته ووایې له دې مخکې ستاسې اخترونه څه ډول ول؟ تاسې په څه ډول دغه اخترونه لمانځل؟ اخترونه خو په موږ ډېر زیات تېر شوي. ما خپله تقریبا 4 اختره په خپل کور کې نه دي تېر کړي د فتح نه مخکې. 4 اختره. نو موږ یوه ورځ وه چې زموږ ملګري وو، زما خپل د ګروپ ملګري او نور ملګري مو د نورو ګروپونو ملګري مو، موږ اختر ته کالي وکول. دا د روژې میاشت وه مبارکه.
نو کالم وکړه، کالم تیار کړه، موږ په دې خوشحالۍ کې وو چې سبا د خیر اختر ده او بس د اختر کالي به اغوندو او که ښکته د مرکز نه کوم دوستان یې موږ ته به اختر مبارکي ته راځي. نو هغه بس قسمت نصیب خبرې وې چې د شپې چاپه راغله. چې کله چاپه راغله بیا خاص امریکایان راغلل، بس هغې سره زمونږ جنګ شو او ونښتلو، هغې په موږ چاپه راوړه، سره ونښتلو. نو تقریبا د الله په فضل سره هغې څخه ډېر مردار شو، خدای پاک مردار کړو. د هغې اصلحې هم الله پاک موږ ته غنیمت ته راوستل، خو د موږ ملګري هم ډېر شهیدان شول. نو هغه موږ چې خپل د ملګرو کومې جامې کتلې چې هغه جامې چې د اختر دپاره کړې وې، چې هغه جامې کله موږ ولیدلې، نو په دې ورځ بیا دغه کالي موږ هم واغوستو. کالي چې تاسې د اختر لپاره جوړ د اختر دپاره کړو، ځکه چې زموږ ملګري تقریبا په دې شپه باندې زموږ دوه ملګري سرګروپان هغه شهیدان شول. تقریبا ټول 11 ملګري زموږ شهیدان شول، خو هغې هم مردار شوي وو. او بیا چې د دې دغه کومه جامه چې موږ ولیدله چې دا دې نه پاتې شوله، بیا په دې ورځ باندې موږ هم د اختر جامه واغوسته. یعنې په تېرو 20 کلونو کې ستاسې ډېری ملګري به شهیدان سوي، داسې ملګري به هم در په زړه کېږي، د هغوی پیغام څه و، وینا یې څه وه او څه به یې ډېر غوښتل، څه به یې ډېر ویل؟ د هغې پیغام او وینا خو همدغه وه، صرف اسلامي نظام و چې اسلامي نظام به راځي، شریعت به نفظېږي. الله پاک د هغې ارمانونه پوره کړه، امتحان ته موږ پاتې یو، الله پاک دې موږ هم کامیاب کړي. هغې هم دغه شهادت تمنا وه چې بس موږ به کله شهیدانېږو. زما خپله هم د شهادت تمنا وه، خو خدای پاک موږ پرېښودلو. تقریبا 14 ډرون حملې ما باندې شوي دي، زه خپله زخمي شوی یم څو پیرې، او خدای پاک موږ ته شهادت رانه کړه. ملګري مې د څنګ ملګري دي، یو د سرخان ملګري دي، یو کاسي ملګري مې شهیدان شول، او زه تر څو پورې ژوندی پاتې یم. الله پاک دې موږ ته په ژوند کې خیر کړي. بیا دغه کور ته خو به نه تلئ، ډېری وخت به تاسې سنګر کې همدغه جهاد کې به وئ؟ یا 11 کاله خپل کور ته نه یم. نو دا فامیل مور دا در په زړه کېدل؟ وایي په زړه کېدل موږ له جدا ول، نو موږ به څه کړي وو، بس موږ د الله د دین د خدمت لپاره وتي وو. موږ د الله د دین خدمت کوو، جهاد هم کوو، ځکه چې 15 ملکونه زموږ په افغانستان باندې زموږ علما یې شهیدانول، زموږ ودونه یې بمبارول، زموږ جوماتونه یې بمبارول. نو دا زموږ په نفس نه منل او نه زموږ وجدان منل. نو موږ د هغې سره د الله پاک امر مقابله موږ سره کوله. الله پاک تر دې وخته پورې راورسولو چې اوس کوم اختر راغلی، دا بس تاسو او موږ ټول په خوشحالۍ کې تېروو. خو اوس هم کله چې له خیره سره تاسو نه موږ فارغ شولو، نو بیا به ځو خپل د شهیدانو کونډو ته او یتیمانو ته چې هغې سره موږ اختر مبارک کړو، ځکه چې د هغې پلرونه نشته دي. واقعا هم نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې اوس دغه اختر په سوله ییز فضا کې او د امن فضا کې لمانځو، او د هغو شهیدانو چې په دغه سپېڅلې لاره کې خپل ځانونه لاس ورکړي دي، هغوی ته جنت فردوس غواړو او دعا به ورته کوو الله دې د هغوی شهادت قبول کړي. له تاسې ټول څخه ډېره زیاته مننه. نو دې خواته څنګ کې زما سره نور ملګري هم ناست دي. بهادر صاحب څه ورته وایي؟ لږ څه مونږ تېرې زمانې ته لاړو، اوس داسې خاموشه شو. ورپسې د اختر ورځ ده، بس ژوند دی، کله سختۍ او کله مشکلات، کله خوشحالۍ، دا شیان پکې راځي. مهرباني وکړه بهادر صاحب. رحیمي صاحب لکه څنګه چې جانان صاحب وویلې، تخلص هم ډېر داسې زړه ته رانږدې دی. قصه یې داسې دردناکه وه. واقعیت چې تېر اخترونه به په افغانستان کې که په یوه سیمه کې ونه وو، په بله سیمه کې به د وینو ټغر خپور وو. خو نن الحمدلله باید دغه ادایانه موږ د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې د شکرانې لمنځونه وکړو، او باید د الله جل جلاله د دربار څخه ځانګړې منندوینه وکړو چې د امن په فضا کې موږ اختر لمانځو. زه به دغه خاموشه فضا لږ څه بدله کړم. زه داسې وایم ویان صاحب چې حتما په سنګر کې مخ شوي یئ، یو وخت کې داسې وخت شوی چې دیګ مو نه وي کړی، ضرورت یې دې شوی چې یو دیګ پوخ کړئ. څه شی ښه پخولی شي؟ زه چې درته ووایم چې دیګ خو الحمدلله دغه د سنګر ژوند بیا چونکې موږ ورسره خوا کې د مدرسې ژوند هم کړی، د مدرسې ژوند هم د سفر ژوند دی، د سنګر ژوند هم د سفر ژوند دی. مسافري کې طبعا ناشنا حالاتو سره نفر مخیږي، دیګ ته ضرورت وي، ډوډۍ ته ضرورت وي، ملګرو به کوو. کوم وخت کې به چې ضرورت و نو ملګري را سره هغوی به دیګ را پخو، مختلف اشیا. خو چې کله به په طبیعتي و ملګرو ته مو ویل چې نن درته زه دیګ کوم، رښتیا چې درته وایم چې زما ډېر ښه زده دی او
ځینې ملګرو چې ما ورته دیګ کړی خوړلی دي او خوشحاله سوي دي او وایي چې ښه دیګ دي کړی دغه غوښه او چرګ ډېر خوندور پخولی سم چې دواړه ښه خوراکونه دي یاره ویان صاحب په غوښه باندې لکه چې طبعا په خوراکونو کې موږ او تاسو ښه خوراک نن عصر کې دا طبیعتونه یې نو د چا یو چیز سره طبیعت لګي چا بل خو دا غوښه داسې دی دا یې لکه هر چا طبیعت مني او سردار یې غوندې دی رښتیا هم اجمل صاحب څه شی دې په ژوند کې پاخه کړي چې هغه دې ډېر خراب پاخه کړي دي هغه ووایه زه خو ډېره اشپزي کولی هم نسم او نه مې ډېره کړې ده ځکه چې ملګرو سره به وم او د ویان صاحب په خبره چې ملګرو به اشپزي کوله خو زه چې څومره فکر کړم یوه خاطره لرې چې څه شی به دې خراب کړي یو وخت کې مې ورځې پخ کړې وې چې هغه مې سوې وې ډېر خراب هغه د دیګ بخار یا چې هغه کوم دیګی دی چې په هغې کې یعنې هغه مینځل یې بیا ډېر سخت وي بیخي ډېر زیات نیسي یوه پوښتنه به زه وکړم چې د ډوډۍ څنګه شوه هغه وخوړل شوه که نه وکړي نه نه بل شی مې بیا راوړه هغه یو مو خراب و ځان دې تاواني کو ډېر یوه خبره چې زما ذهن ته راغله دغه د اختر په ورځو کې بیا تاسو ته ډوډۍ یا دغه څه ترتیبات چې د غرمې لخوا وي خپله یې کوئ که نه تاسو ته له بل ځای راځي نه موږ خو خپل اشپز لرو اشپز یې راته کوي هغه یې بس راوړي چې چیرې مو یو غمزه کې د خوراک هغه رسوي رحیمي صاحب د تخلص روحاني صاحب هم پاتې نشي یوه پوښتنه به ځینې وکړم خپله که خواړه پخوي او د خوړو پخوالی دې ښه زده وي په کورنۍ کې مرسته کوي چې تر څو یو ښه خواړه پاخه کړي یاره روزه کې خو دلته په روزخان نیم تلې ملګرو سره نو ملګرو ته مې یو ورځ ښه ماهي پخ کړی و دا واده شه نو اوس خو خوړلي نوش جان مو شه کاش چې اوس چې وای چې موږ هم وایلي وای خوړلي وای سهیل جانه ډېره زیاته مننه بهادر صاحب نو قدرمن لیدونکو اوس زو یوه لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیا هم له موږ سره اوسئ خپرونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست قدرمن لیدونکو خپرونې ته اختریز بنډار ته ښه راغلاست یاسر صاحب یوه پوښتنه به وکړم کله چې په چیک پاینټ باندې د هیوادوالو د امن د ساتلو په موخه ولاړ وئ د هیوادوالو هغه خوښي د اختر په ورځو کې څنګه ده او د دوی هغه خوشحالي څنګه ده مننه نو د اختر په ورځو کې چې دا موږ چیک پاینټ همدا اوس راغلم ملګري په چیک پاینټ کې دي نو دوی سره یو شپه زه ولاړم نو هر هیوادوال به چې راته موټرونه به ښکته کېده او د موږ ملګرو سره مجاهدینو سره به د اختر مبارکي کوله او سره خندل به یې ډېر به ترنه خوشحاله وي او حتی تر دې پورې یو سپین ږیری کاکا چې زه ولاړم په چیک پاینټ کې راښکته سو له ډېرې خوشحالۍ نه څه په زړه سو او ډېره مننه یې وکړله چې د نورو اخترونو په پرتله دغه تیر 3 کلونه صفت راغلی ده د اختر په شمول یعنې موږ ډېر خوشحاله او کوم امنیتي پیښه په دغه ساحه کې د موږ د مسؤلیت په ساحه کې نه ده سوې او د اختر لومړۍ ورځ ده ټول هیوادوال ښه خوشحاله دي الحمدلله کوم ستونزه او کوم امنیتي پیښه نه ده سوې او ټول هیوادوال ډېر خوشحاله دي او دغه سپین ږیری سره چې ما یادونه وکړله نو ده بیخي یعنې ډېر خوښ ښکارېده یعنې ډېر خوښۍ نه په زړه سو او مجاهدین یې سره ښکل کړل قدرمنو او درنو لیدونکو ستاسو ټولو ملګرو څخه خدای پاماني اخلو او د ټولو ستاسو په نمایندګۍ باندې که ستاسو خوښه وي د ویان صاحب څخه به د ستاسو پیغام واورو چې لیدونکو ته څه پیغام لري نور به خدای پاماني وکړو کور مو ودان خوشحاله اوسئ زه هم تاسو نه مننه کوم چې تر دې ځای راغلی د اختر په ورځو کې او موږ ملګرو سره مشرکت وکړو د دې غږ ته انعکاس ورکوئ خپل هیوادوالو ته رسوئ الله دې درته په دنیا او آخرت د دې بدلې درکړي ټولو هیوادوالو ته زه ډاډ ورکوم چې د ختیځ زون د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلودو اتلو زړور مجاهدین سربیره په دې چې د خپلو سرحداتو څخه په کلکه ایماندارۍ دفاع کوي د دې سره باوجود د خپلو هیوادوالو د امن دپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي بالخصوص د اختر په شپه ورځو کې د دې دپاره ولاړ دي تر څو هیوادوال دغه خپل ژوند په خوشحالۍ کې تیر کړي او بالخصوص د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي او په خوشحالۍ باندې ولمانځي ډېره مننه درنو او محترمو لیدونکو دا وه زموږ د اختر ځانګړې خپرونه چې تاسو ته م وړاندې کړه تر بلې خپرونې مې په پاک رب سپارم ښه اختر ښه وخت ولرئ
قدرمن لیدونکو له تاسو څخه نړۍ مننه. نو تاسو د خپرونې برخې ولیدلې، هیله ده چې تاسو د خپرونې څخه خوند اخیستی وي. په آخر کې به ووایو زنده باد سرتیري. باربار مبارک د زخمي وطن د بهار مبارک دا سترګې چې ژاړي او غواړي اشنا د هر